د پښتو مشهوره سندرغاړي رڼا خان باندې خوښي او خاوند ډیر زیات ظلم او زیاتې کړي. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو کتونه مخکې درته یادونه کوم که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یې او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه درورسي. سلامونه دوستانو، د پښتو مشهوره سندرغاړي رڼا خان خو به تاسو پیژنئ چې د خپل خو غږ په جادو ډیر مینوال لري. څو ورځې مخکې د هغې یو ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوی وه چې په رڼا خان خپل خاوند او خوښې ډیر تشدد او زیاتې کړي او د هغې څه ګناه وه چې د هغې نه یې خوښې ویښته کټ کړي دي. په ویډیو کې هغه سره دوه کسان ښکاري چې داسې وایي چې رڼا خان په د پردو سړو سره داسې غلط کارونه کول نو په دې وجه مې ترې ویښتان کټ کړل. خو رڼا خان وایي چې دوی په ما د ډیر وخت نه په ظلمونه کول او په ما باندې ډیر زیات تشدد کوو. ټول الزام دی خاوند او خواښې په ما ډیر وخت نه داسې ظلمونه او تشدد کوي. نو رڼا خان د حکومت نه مطالبه کړې ده چې ما ته د انصاف ملاو شي. دوستانو دا د نن ورځ خبر چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.